بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما ګران خوږه ملګرو، تاسو به ګورئ دلته کې پارلیمنت کې ما رش پش دی ډیر زیات هله ګوله تاسو ګورئ. فارغ شوم اوس پروګرامونو د خپل چینل د معاملاتو د نورو خبرونو نه ما تاسو سره معذري مو ولګي او خاص خبرونه هم تاسو سره واضح کما دی حقیقت تاسو ګورئ. منستران هم راوځي یو شمېر او دلته موږ ونه مختلف سټونه نو اصل خو نن چې کوم دی یو خو پیور کارت په حواله سره مختلف خبرونه ما سره ملګرو شیر ک او بیا ما کوشش وکړو انتظار ملګری سره رابطه مو کپ دی حواله سره او دلته حکومتي غړي چې کوم خو اصل کې حکومت تاسو ته ګوري د دې وخت کې کوم بيزي او دا بجټ پاکستان چې کوم بجټ دی دا ګوره غټ منستران تاسو ګوري دی وخت کوم راوځي او دا په بجټ معاملې کې ګیرو او پاکستان چې کوم هر کال چې کوم بجټ وی داسې د ډیزل د کال 15 او 25 بجټ چې کوم په دې باندې حکومت خپل داوی غوي په دې باندې نظر اچوم بیا راځم د نور په حالاتو باندې پاک افغان چې کوم ریلیشن روان دي یا متکی سے امکان چې کوم زیریږي دغه ورځو کې هغه ورتک باندې نو تاسو سره په اورال سچويشن باندې خبره کوم ما سره اوسئ ویډیو اخیره پرې وګورئ زه به تاسو ته لکه دا نظارم ښکاره کوم چې دلته کې چې کوم نمونه چې کوم میډیا راشي او بیا خاص کار منستران راګیروي او په دغه کې ونه انټروګان اخلي یا دغه شانتي هغه کوي او بیا دلته کې جرنالستان مختلف چرازي نو موږ هغه سره مو کوده جو سره جرنالست دا خو بحث کیږي یا خو پته نه لګي چې دای صحیح یې سنې نه خو د خزو ولا چې کوم میک اپ ولا سيزونه چې کوم ګران ک هغه باندې څنګه اعتراض بتی کہ آپ یہاں سے میک اپ باندې چې چا ډیر زیات کوي هغه ته به اعتراض وي وو ته خو اعتراض نشته بالکل نه کوي ته میک اپ نه کې نه زه دغه نه کوم چې مو ته ضرورت وي شکر الحمدلله خدای پاک شاه جوړا کړی ہاں لیکن تو ہے میک اپ نہ کو آپ آ جائیں میڈم آپ کو اعتراض ہوگا کیونکہ سرخی پاؤڈر پر کافی ٹیکس لگایا گیا ہے باہر سے جتنی بھی آئیں گے تو ابھی امپورٹ والی چیزیں استعمال کر رہی ہیں تو اس پہ ٹیکس آ گیا آپ کیا کہیں گے اس پہ میری یوکرینی سسٹر اور بھیج دیتی مجھے ٹیکس کیا لینا دینا لیکن مہنگی ہو گئی چیزیں مہنگی ہو گئی نا ایسا ہی ہے کہ بجٹ میں یہ چیزیں مہنگی کر دی گئی ہیں اور خواتین کے لیے مسئلے مسائل ہی ہو رہے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے نہیں اچھا سنیں اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں خواتین کو اگر میک اپ کے حوالے سے الگ کر کے ہٹ کے آپ آج کل اگر آپ میری بات کو برا نہ مانیں اور اس کو اگر آپ لائیو چلا رہے ہیں تو خواتین کو تحفظ دیں کیونکہ ہر جگہ گھروں میں گھس کر لوگ خود کو گولی مار رہے ہیں ٹھیک ہے راستوں میں ریپ کیے جا رہے ہیں اپنے جو فیملیز کے ساتھ تو اچھا یہ واقعات بہت بڑھ گئی ہیں جی دا خبر ڈیر زیادہ ہو چکی ہے یہ ایشوز ہیں اس ایشوز پر بات کریں بات میک اپ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ عورت کو تحفظ ملک ہمارے حکمران عورت کو تحفظ دیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی بھی عورت اکیلی جا رہی ہو تحفظ میں ہے یا اپنے بہن بھائی کے ساتھ جا رہی ہے یا شوہر کے ساتھ جا رہی ہے تو وہ بھی تحفظ پہ نہیں ہے تو لہٰذا اس ایشو پہ بات کریں نہ کہ میک اپ زبردست دا او تاسو ولې چې دا جرنالستانه وی دلته ما سمې کوم نه خبره کوله خو بهرحال ما تاسو ته لګونه کې دا نو هټ کېم لکه سيزونه خو ما اورال په باندې یو خو بجټ کې چې کم مونږ ولې دل لکه خدا تقریر اوس خدا منظوریم کیږي یو خو په دغه کې چې کم غریب ولستا خاص کر سولر پینل زموږ په کلو علاقو دیهاتو کې لګي هغه امپورټ منی چې کم هغه ټیکسس ولا غول نو یقینا چې دغه مسره به د سولر پینل چې کم سیستم دی دا به ګران شي ولې چې پاکستان کې جوړیږي نه دوی چې پاکستان کې جوړول دوه لپاره دغه ټیکس لګولې چې پاکستان کې خپل څه جوړیږي بل طرف ته کاته سو ګوري مهنګي تناسب خودو په فکر کې خی خو عام غریب ولس چې کم اخراجات دي هغه ورس پروس زیاتیږي او کمای چې کم دا هغه کمیږي خو دی وای چې نه کمای زیاتیږي اوس دغه بجټ په حواله سره ډېر مختلف فکر وي هغه بیا اوس ډیسکس کوو او اورال اپوزیشن چې کم دی دغه بجټ رد کړی دی دلته احتجاج هم شوی دی او بار هم شوی حکومت ورمنه داوی کوي چې نه دا بجټ ډیر خدي بل طرف ته کتو سره دغه شریکه ما چې متکی صاحب اوسمغه فارن سیکریټری ملاقاتو شو تاسو خبره کوله چې متکی صاحب دغه هفته کې ایکسپیکټډ دي چې راځي او پاکستان د افغانستان چې کوم اګریمنټس دي هغه به ساين کوي او په دغه کې چې کوم د پیور کارت ملګری چې کوم خبره کوي ګوره یا فیصله نه شي چې شپږ میاشتې کوي یا کوي خو پلانینګ چې کوم تاسو سره ما پرون ځای کړو چې دغه پالیسی فائنل کړی دا هغه وایي چې دی کې به دا ختم کو خو وبسلو کې کم از کم میاشت کوي شپږ میاشتې کوي
کال غږی دا کیږي بل چې انوسیار ملګری سم کا خبره وشوي انوسیار په دې باندې کړه دې چې نه د کم از کم تاسو 2 کاله ایکسټینډ کړي انوسیار پلانینګ باندې انوسیار ایډوسیس باندې باقاعده حکومت سره چې کوم روانه ده هغه خپل یو هغه ورته بجټ هم پیش کړي چې موږ دا مراد کې تاسو سره هیلپ کوو نو اوس پته بلګي چې آیا په دغه کې حکومت څومره سیریس کیږي بل طرف ته چې کوم تاسو ګوري تر غره پیخه سکال څومره زیات وشوي د 15 کالو کې اوس چې کوم لګونته دا وایي چې افغان حکومت سره چې کوم اګریمنٹ شوی دي طالبانو کومړ کې یا نور پغه کې نو اوس دا کې بهتري راتللو کافي گنجائش دي اوس دا وخت کې خیبر پختونخوا صوبه ډیره زیاته فوکس تا خاص کر په افغان مهاجرین په ایشوز باندې هم اوس په ګورو علي امین ګنڈپور څنګه په نورو باندې ډړه کې کړی آیا په دغه ایشوز باندې هغه په دغه کمیټه کې اچولې ده په دې کمیټه کې هغه څه خبره کوي نه کوي دا به تاسو سره وخت ان شاء الله موږ به کوو چې څه وکړل نو تاسو په دې خفه کېږئ ما یا وخت شته یا فائنل فیصله ندي شوی ډیر مننه خوشاله آباد